السلام علیکم ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به یې او یوه ښه ورځ به مو پیل کړې وي. ملګرو، نن درته یوې نوې طریقې سره حاضر شوم. هیله ده چې دغه طریقه مو خوښه شي او تاسو هم ګټه ترې واخلئ. دا یوه ډېره ښکلې او اسانه طریقه ده چې هر څوک کولی شي چې دا هغه په اسانۍ سره زده کړي. نو طریقه په دې ډول ده دوستانو چې څنګه کولی شو د پلی سټور اپلیکیشن یا ګیمونه په خپل میمري کارډ کې ثبت کړو. نو که تاسو هم غواړئ د پلی سټور اپلیکیشن یا ګیمونه په خپل میمري کارډ کې ثبت کړئ، نو لومړی به راشئ پلی سټور ته او یو اپلیکیشن ده هغه به تاسو انسټال کړئ چې د هغه په ذریعه کولی شو د پلی سټور اپلیکیشن یا ګیمونه په خپل میمري کارډ کې ثبت کړو. دلته به راشئ، تاسو به سرچ کړئ انسټتال. دا مو چې کله سرچ کړئ نو دلته یو اپلیکیشن ته به لاندې به راشئ او هغه به وګورئ. دا اپلیکیشن دوستانو دا به تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ. ما انسټال کړی ده. دا یو ډېر ښکلی او په زړه پورې اپلیکیشن ده چې د دغه په ذریعه تاسو کولی شئ د خپل موبایل د پلی سټور هغه اپلیکیشن چې تاسو راوړی دي په میمري کارډ کې هم ثبت کړئ. او بیا چې کله تاسو ګټه ترې اخیستله نو د میمري کارډ څخه یې بیرته موبایل کې انسټال کړئ. نو دا اپلیکیشن مو چې کله انسټال کړ نو بیا به راسئ او اپلیکیشن به خلاص کړئ. کله مو چې اپلیکیشن خلاص نو لږ انتظار به ورته وباسئ. دا هغه اپلیکیشن دي چې ما د پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړي دي. اوس مثلا که تاسو غواړئ چې اوس دا خپل میمري کارډ کې ثبت کړئ، نو هغه اپلیکیشن چې غواړئ تاسو یې ثبت کړئ نو هغه به کلیک کړئ. مثلا زه یو دانه انتخابوم، مثلا دا مې انتخاب کړ. دلته بیا راشئ په ایکسټریکټ باندې به کلیک وکړئ او لږ صبر ورته وکړئ دوستانو. دا وګورئ دوستانو، دا اوس فایل منیجر ته لاړ. زه اوس ګورم چې آیا رښتیا هم زما په فایل منیجر کې دا ثبت شي او که نه. داس به راشئ او هغه به وګورئ. دا دا دوستانو دا اپلیکیشن یې ماته راکړئ، وبخښئ فولډر یې راکړئ پی کې ایکسټریکټور. دا اوس خلاصومه. دغه کې دا دوستانو دا موږ اوس بدل کړو. اوس تاسو په خپل موبایل کې که دا اپلیکیشن یا دا ګیم چې که غواړئ ډیلیټ کړئ او په میمري کارډ کې درسره وي او چې هر وخت مو زړه وغوښتل بیا یې هم انسټالولی شئ. دا ډېره ښکلې او اسانه طریقه وه چې تاسو ته مو در وښودله. هیله ده چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. او که غواړئ چې داسې نورې ښکلې او په زړه پورې ویډیوګانې وګورئ نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو له نورو ملګرو سره شریکه کړئ.